دا د بغلان پوهنې ریاست له لوري نهرین ولسوالۍ کې ترتیب شوې ازموینه ده چې شاوخوا شپږ سوه ښوونکو پکې ګډون کړی دی. د نهرین ولسوالۍ د پوهنې امیر قاري محب الله محمدي وایي له دې علمي ازموینې څخه یې موخه د اسلامي امارت د نظام اصلي پیژندنه او له نورو نظامونو سره په توپیر پوهېدل دی. لازم و ضروری است که نظام خود باید بشناسه که همچون نظام که فعلا ما زیر چتر همین نظام زندگی میکنیم که این نظام با نظام هایی که پیش تر شده تفاوتی داره یا نداره، فرقی داره یا نداره. باید ما نظام خدا که نظام امارت اسلامی است که بسیار با قربانی های بزرگ آمده باید را ما نادیده نگیریم. په ازموینه کې ګډونوال ښوونکي د پوهنې ریاست له یاد اقدامه خوښي څرګندوي او په وینا یې تېرو شلو کلونو تبلیغاتو د اسلامي امارت رښتینی مخ پټ کړی و چې له دې ازموینې وروسته به خپل زده کوونکي د افغانانو له رښتیني اتلولیو خبر کړي. اهداف اساسی امارت اسلامی سه تا بوده که یکی اعلای کلمت الله بوده، دیگه بلند بردن احکام دینی بوده، دیگه تطبیق قوانین شریعت. این اهداف مهمش بوده. امتحان به خاطر از این موثر است که ما کتاب مارشناسی را مطالعه کردیم که از این باید یک چیز یاد بگیریم و همچنان این را ما بتونیم برای شاگردان مکتب خود در مکاتب هم برسانیم. این که بدبختانه در سالهای قبل در 20 سال گذشته از طرف اشغالگران و کسانی که اینجا دست نشانده های ازوا بودند علیه امارت اسلامی تبلیغات پوش تبلیغات امارت اسلامی را یک چهره سیاه برای جهانیان نشان داده بود و همچنان بعضی افکار هموطنان ما و شما را هم تغییر داده بود. واقعا ما سالهای سال در تلاش یمی تو یک برنامه ها بودیم که باید در افغانستان راه اندازی شود تا سطح دانش معلمین یا مثلا کشور بلند برود، سطح دانش آموزا یا معلمین بلند برود. باغلان کې د دا ډول ازموینې دا لومړی او وروستی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم ورته ازموینې اخیستل شوي او د مسؤلینو په وینا راتلونکي لپاره هم پلان لري. د یادونې وړ ده چې د ازموینې په لوړو نمرو بریالي ښوونکي به د یوې غونډې په ترڅ کې په بېلابېلو قیمتي ډالۍ وستایل شي.